السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رزو د څلورمې اونۍ میشنو پښتو ترجمې ته. لومړی میشانو شپېته دقیقې مصرفول دي په څلورمه اونۍ کې. دوهم میشانو 15 نفره وژل دي په ایس ام جي توپک پر انګل سر کسیزه نقشه کې. ایس ام جي توپک په انځور کې درته ښکاري. دریم میشانو 2 نفره وژل دي په کوټري باندې. څلورم میشان په څلورمه اونۍ کې به 3 ورځې ګیم ته هیلېږي. پنځم میشان 2 موټرو ټایرونو ویشتل دي. شپږم میشان پورته کول د کمپیسټور دی. کمپیسټور یو ډول خلد په انځور کې درته ښکاري په 5 ګیمو کې. اووم میشان 1 نفر وژل دی په 15 ثانیو کې په لوډینګ په حالات کې. اتم میشان پورته کول یا وخستل دی لیول 3 هلمټ دی 2 ځله. نهم میشان داسې ګیم ختمول دي ته دریم مقام کې کېږي 3 ځله به داسې وکړي دریم مقام کې تر شي. لسم میشان 15 منټونه ترلاسه کول دي په کلان کې یو ډول مسابقه ده هغه 15 منټونه ترلاسه کوي. هغه څه ډول ده را بشي کلان ته کلان بیټل نه بکلیک وکړي. دلته د هر نفر پینټونه جمع کېږي 15 پوینټ را جمع کړي دغه میشان پوره شو. 11 میشن لاس نفر وژل دی په یو ارینا ټي ډي ام موډ کې. 12 میشن خطا کېدل دی رین جنگ پر انډو نقشه کې یو ځای دی. 12 ورسته هری میشن چې درو نفرو ته بي پي لګل دی. دا د څلورمې اونۍ د میشنو پښتو ترجمه. تاسو کوم وړاندیز پیشنهاد غوښتنه لرئ کمنټ کې ضرور راته ولیکئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره افغان ګیمینګ پیج در سره فالو کړئ.